تولا دنیا پتا رڼا شو حسن دار نبی تولا دنیا پتا رڼا شو حسن دار نبی نور الانوار نبی نور الانوار نور الانوار نبی نور الانوار تولا دنیا پتا رڼا د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زمونږ په کورونو کې نور الانوار نبی نور الانوار نور الانوار نبی نور الانوار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم د دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زمونږ په کورونو کې قدرمنو اوریدونکو په ځانګړې توګه میندو او پلرونو کله چې تاسو په خپلو اولادونو کې یوه تیروتنه وینئ نو تاسو اوچت شئ هغه تیروتنه د خپلو اولادونو په مخه کې صحیح کړئ تر څو ستاسو اولادونه په دې باندې پوه شي چې دا تیروتنه ده دا بد کار دی کله به بیا هم هغه تیروتنې ته لاس اوږد نه کړي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمایي موږ په جومات کې ناست رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جومات ته راغی مخې قبلې طرف ته واړوه د دې لپاره چې مونځ وکړي په دې وخت کې ناڅاپه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلې مخه کې د پوزې لږ اوبه ولیدلې نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پورته شو له موږ سره خبرې ونه کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لرګي یوه ټوټه پیدا کړه او د پوزې اوبه یې د لرګي په ټوټې سره لرې کړې موږ ورته کتل د دې نه وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پوزې په هغه اوبو باندې خاورې واچولې موږ رسول الله ته کتل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ سره خبرې نه کولې د دې نه وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته وویل څوک ما ته عطر راوړي یو کوچنی هلک زموږ له منځه پاڅېده او خپل کور ته لاړه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته عطر راوړل تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم تیروتنه په خپله صحیح کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله عطر راوړل رسول الله هغه عطر په خپل لاس باندې وپاشل له دې نه یې وروسته موږ ته راوکتل او ویې فرمایل آیا ستاسو په منځ کې څوک دا خبره خوښوي یا دا غواړي چې الله رب العزت کې مخ واړوي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمایي موږ هیڅ ونه ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دغه پوښتنه وکړه موږ بیا ځواب ورنک رسول الله صلی الله علیه وسلم په دریم وار دا پوښتنه وکړه آیا ستاسو په منځ کې څوک داسې شته چې دا خبره خوښوي چې الله ته مخ واړوي نو موږ وفرمایل ای د الله رسوله هیڅوک یې نه غواړي چې الله رب العزت ترې مخ واړوي نو بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې یو له تاسې نه مانځه ته درېږي او مخ قبلې ته کوي نو الله رب العزت د هغه او د قبلې ترمنځ هغه ته مخ ګرځوي نو کله چې ستاسو او د قبلې ترمنځ لاړې یا د پوزې اوبه پرتې وي نو الله رب العزت بیا مخ ګرځوي نو تاسو در خپل در مخه څوک چې قبلې ته مخ اړوي هلته لاړې مه توکوئ د پوزې اوبه مه تویوئ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمایي موږ وفرمیل ای د الله رسوله په الله قسم نور به دا کار ونه کړو تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم له تندې او سختې طریقې څخه ګټه وانخیسته مګر په داسې طریقې هغوی خبر کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غوږ کیږدي او په خپله ځانونه ملامت کړي ولې موږ معتقد یو چې زموږ بچیان احمق دي ناپوه دي د هغوی په وړاندې زموږ طریقې نصیحت
تمسخر، رټل، ملامتیا، تهدید، سپکاوی او مقایسې دي. ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طریقې څخه د تیروتنو په درملنې او معالجې کې ګټه نه اخلو؟ تاسو د خپلو اولادونو تیروتنې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې معالجه کړئ، کله به بیا هم ستاسو اولادونه تیروتنو ته اقدام ونه کړي او بد کار ته به لاس اوږد نه کړي. نو پخپله تیروتنې صحیح کړئ چې ستاسو اولادونه په دې باندې پوه شي چې دا تیروتنه ده او کله بیا هم دې کار ته اقدام ونه کړي. همدارنګه پلرونو او میندو د خپلو اولادونو له وړتیاوو څخه ګټه واخلئ او د هغوی پامونه جوړ کړئ. یوه ډله ځوانان دي چې په شرارت او رذالت کې مشهور دي. دا په هر ځای کې شته، مګر آیا موږ هڅه کړې چې د هغوی وړتیاوې او استعدادونه ځان ته معلوم او کشف کړو؟ دغه شرارت او رذالت د هغې انرژي نتیجه ده چې ښه پاملرنه ورته نه ده شوې. دغه وضعیت زموږ د زیاتو ځوانانو دی او دوی د دې لامل کیږي چې له استعدادونو څخه د سمې ګټې اخیستنې پر ځای د سمې او پر ځای پاملرنې د نشوالي په نتیجه کې د لویو لویو ستونزو مرتکب کیږي. موږ د هغوی وړتیاوو او د هغوی استعدادونو نه ګټه نه ده اخیستې، نو ځکه هغوی شرارت کوي، ځکه هغوی رذالت کوي. تاسو ګورئ د مکې مکرمې د فتحې په ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه ته امر وکړ چې د کعبې پر سر د مسلمانانو لپاره اذان وکړي. کله چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د کعبې سر ته پورته شه او اذان یې شروع کړ، په دې ځای کې د ابو محذوره په نامه یو 14 کلن ځوان و چې هغه ډېر ښایسته آواز او خوږ غږ درلود. نو کله چې بلال رضی الله تعالی عنه اذان شروع کړ، دې په حضرت بلال رضی الله تعالی عنه باندې مسخرې کولې. دا کار یې ځکه کوه تر څو چې خلک په حضرت بلال رضی الله تعالی عنه باندې وخاندي، تر دې چې د دغې خندا غږ دومره لوړ شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسید. بلال رضی الله تعالی عنه په اذان مشغول. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ابو محذوره پر کیسه باندې پوه شه، وی فرمایل تاسو هغه ما ته راولئ. دغه 14 کلن ځوان چې ډېر ښایسته آواز یې درلوده، دا وایي زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بوتلم او پر دې پوه شوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ما وژني. خو کله چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوړل شوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل پوه شوم چې خوږ او ښکلی غږ لري. ابو محذوره وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتل، نو رسول الله راته وفرمایل آیا تا ته اذان در زده نه کړم؟ ومې ویل هو ای د الله رسوله ما ته اذان را زده کړه. په داسې حال کې چې خلکو کتل، زه یې ونیولم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان کوه او ما به هغه ټکي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تکرارول، په داسې حال کې چې زما مخ، زما زړه او زما تندی غوړېدل، نور پکې پیدا کېده. دا ځوان وایي کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا کار وکړ، زړه مې له ایمان او یقینه په دې ډک شو چې هغه د الله رسول او د الله پیغمبر دی. نو کله چې اذان تمام شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل آیا اذان دې یاد کو؟ ما ورته وفرمایل هو ای د الله رسوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راته وفرمایل ته د اهل مکې مؤذن یې. د دغه حدیث راوي ابو محذوره وایي کله چې زه 40 کلن شوم، نو د هغه راهیسې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې د مکې د خلکو مؤذن یم. دی به ژړل او ویل به رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د مکې مؤذن کړم، په داسې حال کې چې ما په حضرت بلال رضی الله تعالی عنه باندې مسخرې کولې او تر نننۍ ورځې پورې زه د اهل مکې مؤذن یم. که چیرې قدرمنو اوریدونکو موږ او تاسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې په مخ کې واچوو او هغه پلي کړو، باید د امت د ځوانانو پر لاس غورځنګ او پاڅون رامنځته شي. خو توسه موږ د بلنې په طریقې باندې نه یو پوه شوي، تروسه موږ د دعوت په طریقې باندې نه یو پوه شوي، تروسه پورې موږ د نصیحت په طریقې باندې نه یو پوه شوي. که چا کې لږ غوندې ناروا کار وینو، هغه ته یا کافر وایو یا فاسق ورته وایو.
یا هغه داسې رټو چې زموږ خبرې اصلا په هغه باندې تاثیر نه کوي د هغوی په زړونو کې زموږ نفرت او زموږ کرکه پیدا کیږي نه راشئ د خپلو اولادونو د استعدادونو او د وړتیاو نه ګټه واخلئ کیدای شي چې هغوی دین لپاره لوی خادمان جوړ شي لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ابو محذوره د وړتیا څخه ګټه واخیستله او هغه یې د مکې مؤذن مقرر که او حال دا چې هغه په حضرت بلال رضی الله تعالی عنه باندې مسخرې کولې دا هم وایم مور او پلار ته کله چې په خپلو اولادونو کې یو نیک کار وینئ استعداد و وړتیا وینئ هغوی وهڅوئ او تشویق یې کړئ په صحابه کرامو کې رضوان الله تعالی اجمعین یو ځوان و هغه وایي زه جومات ته راننوتم کتلې مې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره د صحابه و کرامو په مانځه ولاړ دی او د رکوع په حالت کې دي نو ما په جومات کې چغې جوړې کړې او دا چغې مې د دې لپاره جوړې کړې چې رکوع لویه کړي تر څو زما نه رکعت فوت نشي مونځ رانه تیر نشي کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مانځه نه فارغیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته څه وایي الله رب العزت دې ستا حرص په لمانځه کې زیات کړي د دې نه هم مګر بیا دغه کار تکرار نه کړې چغې په مانځه کې مه وهه په جومات کې چغې مه وهه تاسو ګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ښکلې طریقې ته راشئ دا طریقې خپل کړئ پاملرنه وکړئ د خپلو اولادونو او د خپلو لاس لاندې خلکو معالجه او درملنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې وکړئ الله به کامیابه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به خلک هڅول هغوی به تشویقول رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي خیر رجالتنا الیوم سلمه نن ورځ سلمه بن اکوع زموږ په بهترینو سړیو کې ګڼل کیږي د ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په هکله څه وایي ابو عبیدة بن جراح امین هذه الامه ابو عبیده بن جراح د دې امت امین دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په حق کې څه وایي یا عمر ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک ای عمره هیڅکله شیطان تا په لاره کې نه ویني مګر دا چې ستا له لارې څخه په غیر بله لار کې روان وي یعنی په کومه لار باندې چې ته روان یې عمره په هغه لار باندې شیطان نه ځي ستا لاره پرېږدي د معنوي روح پورته کول په تشویقولو سره کیږي په هڅونې سره کیږي حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د شپې لمونځ کوه تهجد یې کول پر یو څه مودې لپاره دا تهجد او د شپې لمونځ پرېښی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې خبریږي اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې هغه د شپې لمانځه کولو ته تشویق کړي رسول الله څه فرمایي نعم الرجل عبدالله لو کان یقوم من الليل عبدالله ابن عمر ښه سړی دی که چیرې شپه ویښه کړي یعنې د شپې لمونځ وکړي ډېر ښه سړی دی کله چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه دغه خبره اوري نو حضرت عبدالله ابن عمر له هغې ورځې د شپې لمونځ پریښی نه دی تل لپاره به یې تهجد کول نو پلرونه او میندې دې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دې طریقو ته متوجه شي انشاءالله کورونه به د دوی لپاره جنتونه وي په خوشحالي او په هوساینې سره به هلته ژوند کوي په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته والا ګران رسوله د زړه درمان رسوله د کل جهان رسوله لاړې معراج ته د الله سره رازدار نبی لاړې معراج ته د الله سره رازدار نبی نور الانوار نبی نور الانوار نور الانوار نبی نور الانوار ټول دنیا پتا رڼا شو حسن دار نبی ټول دنیا پتا رڼا شو حسن دار نبی نور الانوار نبی نور الانوار نور الانوار نبی نور الانوار تاکړو روخانه هر دیار په هر لار نبی نور الانوار نبی نور الانوار قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ
پلرونه او میندې باید خپلو اولادونو سره خبرې پرانیزي، هغوی سره مناقشه وکړي تر څو د پلرونو او د میندو خبرې د هغو د اولادونو لپاره د هدایت او د لارښوونې لامل وګرځي. کله چې په خپلو اولادونو کې یو بد کار وینئ، زر تر زره لاس په مجازاتو په وهلو او په ټکولو باندې مه پورته کوئ. یا کله چې هغوی یوه بده غوښتنه لري، تاسو زر تر زره لاس په مجازاتو مه پورته کوئ، بلکې هغوی سره خبرې اترې وکړئ، خبرې پرانیزئ، مناقشه وکړئ تر څو چې ستاسو خبرې د هغوی د هدایت او د رهنمایي لامل وګرځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په منځ کې ناست و. یو ځوان راغی. هغه ځوان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته څه وایي؟ ای د الله رسوله، ما ته د زنا په باره کې اجازه راکړه. تاسو ګورئ اوس محمد رسول الله څه کوي. صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین غوښتل چې په دې ځوان باندې برید وکړي چې آیا ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې داسې بیادبه خبرې کوي؟ اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي پرېږدئ، ما ته یې راوړاندې کړئ. هغه ځوان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راوړاندې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي آیا دا کار دې د مور لپاره خوښوي؟ هغه ځوان ورته وایي نه، هیڅکله نه. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي آیا دا کار دې د ترور یعنی د خاله لپاره خوښوي؟ هغه ځوان ورته وایي نه، هیڅکله نه. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي آیا دا کار دې د عمل لپاره خوښوي؟ هغه ځوان ورته وایي نه، هیڅکله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیا ورته فرمایي آیا دا کار دې د خور لپاره خوښوي؟ هغه ځوان ورته وایي نه، هیڅکله. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي همدا ډول هغه څه چې ته یې د خپلې کورنۍ لپاره نه خوښوي، خلک یې د خپلو بچیانو، خالهګانو، عمهګانو او میندو لپاره نه خوښوي. هغه ځوان د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر مخه توبه وباسي، کله بیا هم هغه ګناه ته او زناه ته لاس نه اوږدوي. ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره مناقشه وکړه، هغه سره خبرې اترې پرانیستلې، د هغه سړي د هدایت او د هغه ځوان د هدایت او د لارښوونې لامل وګرځېدې. نو ای پلرونو، ای میندو، راځئ چې توبه وکړو، په ګډه پر توبې باندې نیت وکړو، خپل بچیان متوجه کړو لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړل. دا هم زمونږ د ورونو او زمونږ د خویندو لپاره یو داسې دعوت دی چې پلرونو او میندو ته مو په احترام کولو سره په احترام او قدردانی کې مرسته کوي. له پلار سره مو په دوست کېدلو سره به یوه نوې پاڼه پیل کړئ. کله چې پر دې ګام اقدام کوئ، یعنی هغوی ته ورنږدې کیږئ چې پلرونه او میندو مو تاسو ته احترام وکړي، له پلار سره مو دوست شئ. له پلار سره د دوست ته چې ستا درناوی وکړي. له پلرونو څخه زما غوښتنه دا ده چې د خپل زوی درناوی دې وکړه. له ځوانانو څخه زما هیله دا ده چې له پلرونو سره مو دوست شئ، هغوی ته نږدې شئ، هغوی ته مو زړونه پرانیزئ، له هغوی سره مشورې وکړئ، نظر یې وپوښتئ تر څو پر دې باندې پوه شئ د هغوی تجربه تشه د باد هوا نه ده. نو هغوی به ستا درناوی وکړي، له تاسې سره به خپل خوی او چال چلند کې بدلون راولي او په ناڅاپه ډول به د هغوی په سترګو کې لوی کسان شي او ستاسو کورونه به ستاسو لپاره جنتونه جوړ شي. نن ورځ چې زموږ په کورنیو کې درد دی، غم دی او همدارنګه خفګان دی، یو بل سره نفاق او شقاق، کرکه او نفرت دی، موږ د یو بل په قدر باندې لا تروسه نه یاستو پوه شوي. که د یو بل په قدر باندې پوه شو، کله به هم دې کارونو ته اقدام ونه کړو. نه راځئ د خپلو کورونو نه په دنیا کې جنتونه جوړ کړئ. همدارنګه پلرونو او میندو ته دا وایم، کله چې ستاسو اولادونه یو بد کار وکړي یا خپل اولادونه په یو بد کار باندې ووینئ، زر تر زره په مجازاتو او په وهلو ټکولو باندې لاس مه پورته کوئ، بلکې له مجازاتو څخه مخکې هغوی سره نرمې خبرې وکړئ او هغوی د بدو فعلونو د بدو عواقبو نه خبر کړئ. کله به بیا هم بد کار ته لاس اوږد نه کړي. تاسو ګورئ
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې کله ښځه او خدمتګار نه دی وهلی. ما ضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم خادما ولا امرأة قط. رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ کله خادم او ښځه نه ده وهلی. نو قدرمنو اوریدونکو، مجازات مناسبه وسیله نه ده او مجازات لومړنی غوروالی نه دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی الرفق لم یکن فی شیء قط الا ضانه ولا نزع من شیء قط الا شانه. د ابو داود حدیث ده. رسول الله فرمایی نرمی او ملایمت چې په هر څیز کې و هغه یې ښکلی او په یو څه کې بد نشته مګر دا چې هغه یې بد کړي، په هیڅ څه کې بد نشته. همداراز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی د مسلم حدیث دی ان الله رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. بېشکه الله نرم دی، نرمی او ملایمت الله خوښوي او په نرمی سره شیان ورکوي چې په سختی او تندي سره یې نه ورکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دغه مبارک حدیث څخه هدف دا دی چې د روزنې او تربیې لپاره د بدیلونو په لټه کې اوسو، مجازاتو ته زر تر زره لاس پورته نه کړو. پر دې موضوع له خبرو کولو څخه زموږ راز دا دی چې مجازات د مور او پلار په چال چلند کې د بچیانو د رغبت او میلان د له منځه تللو لامل کیږي. کله چې مور و پلار په مجازاتو باندې لاس پورته کي او تل لپاره خپل اولادونه په کوتک وهي، نو د اولادونو په زړونو کې د مور او د پلار محبت کمیږي، میلان کمیږي، رغبت کمیږي. نو کله به هم بیا د اولاد د خپل مور و پلار د خبرو ته غوږ کینږدي. نه هغوی چې کله بد کار کوي د هغه بد فعل او بد کار د عواقبو نه خبر کړئ. که بیا هم په دې باندې نه پوهېدل بیا تاسو اقدام په مجازاتو باندې کولی شئ. نو قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسه. چې رهنمایي زموږ ښکلی پیشوایي زموږ ښکلی پیشوایي زموږ تمام عالم ته هدایت شول نامداره نبی، تمام عالم ته هدایت شول نامداره نبی، نور الانوار نبی نور الانوار. ټول دنیا پتا رڼا شوه حسن داره نبی، نور الانوار نبی نور الانوار. تاکړو روښانه هر دیار په هر لار نبی، نور الانوار نبی نور الانوار، نور الانوار نبی نور الانوار. سوی د نبیانو امام د مرسلانو امام د مرسلانو امام، الله درکړی لوی اعزاز د جلوه‌دار نبی، الله درکړی لوی اعزاز د جلوه‌دار نبی، نور الانوار نبی نور الانوار، نور الانوار نبی نور الانوار. ټول دنیا پتا رڼا شوه حسن دار نبی، ټول دنیا پتا رڼا شوه حسن دار نبی، نور الانوار نبی نور الانوار، نور الانوار نبی نور الانوار. تاکړو روښانه هر دیار په هر لار نبی، نور الانوار نبی نور الانوار. داستا صفت د قرآن ته محبوب د سبحان، ته محبوب د سبحان. تاج د اولاد باندې موصوف یې ته تاجدار نبی، تاج د اولاد باندې موصوف یې ای تاجدار نبی، نور الانوار نبی نور الانوار، نور الانوار نبی نور الانوار. ټول دنیا پتا رڼا شوه حسن دار نبی، ټول دنیا پتا رڼا شوه حسن دار نبی، نور الانوار نبی نور
الانوار دیر ناقرار یا مزه پزړه بیمار یا مزه پزړه بیمار یا مزه ای د حماس د سترګو تور د زړه قرار نبی ای د حماس د سترګو تور د زړه قرار نبی نور الانوار نبی نور الانوار ټول دنیا پتا رڼا شو حسن دار نبی ټول دنیا پتا رڼا شو حسن دار نبی نور الانوار نبی نور الانوار تاکړو روخانه هر دیار په هر لار نبی